لنډه حیرانوونکې کیسه. یو زوی ولې له ځان سره د خپلې مور چپلکې ګرځولې؟ امید لرم چې تر پایه راسره واورئ. په یوه وړوکي کلي کې یو غریب ځوان اوسېده. د هغه پلار ډېر پخوا وفات شوی و او مور یې د ژوند ټوله تکیه وه. مور به په پټیو کې کار کاوه، د خلکو کالي به یې مینځل، خو زوی ته به یې تل ویل: زویه، که هر څه کم وي ایمان دې مه پرېږده. خو ځوان چې ښار ته لاړ، د دنیا رنګونه یې ولیدل، شتمنې جامې، لوړې خبرې او اسانه پیسې. ورو ورو یې زړه بدل شو. مور ته به یې لږ لږ پاملرنه کوله، او کله چې مور به نصیحت ورته کاوه، ځوان به ورباندې خندل. یوه ورځ مور ناروغه شوه، زوی ته یې پیغام ولېږه، خو هغه مصروف و. ویل وروسته به راشم. هماغه شپه مور یوازې په بستره پرته وه او شونډې یې په دعا خوځېدې: ای الله، زما زوی وساته، که څه هم زه ورسره نه یم. څو ورځې وروسته زوی کلي ته راستون شو. کور چوپ و، د مور چپلکې د دروازې تر څنګ پرتې وې. زوی غږ وکړ: مورې، خو ځواب نه و. کله چې د مور جنازه یې ولیده، پښې شلې شوې. د مور یخ لاس یې ونیو او په چیغو یې وویل: مورې، یو ځل راته غږ وکړه، زه بدل شوی یم، خو وخت تېر شوی و. له هغې ورځې وروسته ځوان د شپې په ژړا ویښېده. د مور چپلکې به یې له ځان سره ساتلې. هره سجده کې به یې ویل: ای الله، زما مور وبخښه، ما ته هم رحم وکړه. هغه ښار پرېښود، بیرته کلي ته راستون شو. جومات ته به وختي رسېده، د یتیمانو لاس به یې نیوه او خلکو ته به یې ویل: که مور لرئ، قدر یې وکړئ، سبا ناوخته وي. کله چې خلک به ترې پوښتل: ولې دومره بدل شوې؟ هغه به د مور چپلکو ته کتل او ویل به یې: ځکه ځینې دعاګانې د قبر نه هم اورېدل کېږي. عبرت: د مور قدر د هغې له تلو وروسته نه، بلکې د ژوند په وخت کېږي. دنیا فاني ده، خو د مور دعا ابدي ده. ځنډ ځینې وختونه بښنه نه لري. نو خوږو اورېدونکو، که د هر چا مور ژوندۍ وي، نو باید پر ژوند باندې د هغې قدر وکړو. وروسته له مرګ څخه بیا هیڅ معنا نه لري. نو خوږو اورېدونکو، که مو کیسه خوښه شوې وي، نو زموږ د درد او شاعري یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. مینه او مننه.